دغه ورور پوښتنه کړې ده، یوه پوښتنه ده خو په دوه طریقو غوښتل غواړي چې زده کړي. اوله طریقه دا ده وایي چې څنګه وایو موږ چېرته لاړ شو کورس ته، مکتب ته، چې زما کورس کله شروع کیږي. نو راځئ چې زده کړو دغه مهمه جمله، زما کورس کله شروع کیږي. Wann beginnt mein Kurs? Wann beginnt mein Kurs? Wann beginnt mein Kurs? زما کورس کله پیل کیږي. نو دا یوه طریقه شوه. بیا که بل رقم موږ وایو چې زما کورس په کوم تاریخ باندې شروع کیږي، په کوم تاریخ باندې شروع کیږي، نو دغه جمله بیا په الماني ژبه باندې داسې وایو: An welchem Datum beginnt mein Kurs? An welchem Datum beginnt mein Kurs? An welchem Datum beginnt mein Kurs? زما کورس په کوم تاریخ پیل کیږي. نو کومه طریقه چې تاسو خوښیږي همغه ورته وایي. اوله طریقه به اسانه وي.